حاجي صاحب سلام علیکم سال جوړې بخیر. او ډاکټر صاحب کمپیوټرایز تقریب در کوم. ها او هغه کانټینر دوا خو مې داسې وایستله چې خلک وایي د ورسره روان دي خالي خوکې بس راته پرتې دي د خیر سره اوس به دې هغه بل کانټینر کار کوه. څه شی حاجي صاحب ما هغه کوم شی چې درته وویله مال په دوا بالا هغه اصلي قوطي زما په کار دي چې په اصلي کوکه کې اصلي کوکه زما په کار د اصلي پاکټ نور که خټې ورواچې کار څه ورواچې هغه زموږ تکبر دي خلک صفتن. او مال هغه یو شی ستا هېر نه شي پیسه دې نو کوي ور ډېره که پوس ولې ولې ما تا ته نه وویل ما ته د نشې پیسه دې نه کوي ور ډېره که شهر شاته ورکم بعد بیا انډیواله درد ونه ویني ارام دې دی بس زه په دغه سره چلېږم چې دا مریض چې راشي ولاړ شي بس ما صفت کوي وایي زه ارام بیده یم بس دا درد چې دی بس نو څه شی بس د خیر چې دا کانټینر راورسېږي انشاءالله بس ډاکټر صاحب بس امن د خیر سره وعلیکم السلام. څه کیسه ده ډاکټر صاحب وایم پیر سره نه مړېږم که حلال خورم که حرام خورم ملا مې درد کوي نس مې درد کوي په سترګو مې توره شپه وي زنګونونه مې درد کوي او په دا خطر ته نه جوړېږي چې حلال و حرام دې نه دي پېژندلي اوس ولې ته داسې دا خوله وازه که خوله وازه که دا سرې اله ده دا اوس دنیا پر مخ تللې په پیشکش خو نه ګورو زموږ لاس ته مریضي راونه رسېږي اوس ولې دا د زرنج پیشکش دي ډاکټر صاحب لوازه که ته زرنج پیشکش تم در زرنج کم نه ورته وګوره جولاکوګه سره ظالم جوړې کړي لکه پاپوچي ډوډۍ نه یې خوړې څو وخته ډوډۍ خورې سهار یې خورم پر 10 بجې بیا خورم پر 12 بجې بیا خورم هر څه خورې په دې کې جولاکې خوړې لازا یې ډېرې جوړې کړي دا راته وایه څو ډاکټرانو ته به تللی نور یاره یو لسو ډاکټرانو ته ورغلی یم په لسو کې د کومې ونه وا در باندې لګېدلې ده د ډاکټر چمتو ده ډاکټر چمتو زما اصل تقریبا 50 نمرې کښته و زما 50 نمرې لوړ دی د ډاکټر چمتو زه بالا یم اول نمره ته ډاکټر ته راغلی انشاءالله مریضي جوړېږي دا راته ووایه دغه دواوې دي کوم رقم دواوې در کړې وې تا ته ته ما یې راشه یوه خو دغه ګولۍ وه کومه دغه یعنې دا خو ډېره ښه ګولۍ در کړې ده پوه شوې یاره په موضوع کې ډېر بیداره دا راته وایه چې څو وخته یې درته ویلي چې خوره دا زه چې هم 3 وخته راته ویلي په ماړه نس همدغسې په ماړه نس 3 وخته خوره خیر دا به دا یو پاکټ بل یې چې درته ویلي دي اوغه سر کوټن دي کاټن دي اوغه کم دغه په دې کې هم دې څه شی دی دا شربت پوه شولې دا شربت یې درته وویل څو وخته خوره دا خو نو بهتر راته ووایه نو ډاکټر صاحب ولې ماتې سره کوې ته ولې دوی کمزوری یعنې زه د هغه په مریضۍ په نقصه شی در کوم چې دا پر تا لګېدلې ده په دې خاطر څو وخته یې درته ووایه دا 2 وخته راته ویلې سهار ماښام یعنې د ډوډۍ در مخه که د ډوډۍ وروسته فکر کوم د ډوډۍ د مخه و ده بس د ډوډۍ در مخه زه به پر نمشته کمه در مخه څه شي معنا د ډوډۍ تا ته هلته د مالمېش در مخ چې ویلي دی بس د خیره سره وایه بل یې څه درته ویلي دی بل یو دانه اوغه دا دغه دواوې ما د چشت لپاره راوړي وایه چې دغه یعنې زوروره خاص ولا په اصحابو ډېر بیداره خاص هغه اصلي شی در مې کړي وګوره دا څو وخته درته وویل دا هم 3 وخته راته ویلي وه 3 وخته د دې بیا زه یو وخت در زیات کړم 4 وخته دا په 6 ساعته وروسته ورځ شوه وروسته لږ ساعته دی هر 6 ساعته وروسته به یوه دانه بس داسې د خیره سره ځینې زده کوې دا د ملا د درد لپاره کومه ګولۍ وه ملا په درد به پوله نه شي دا چې یې وخوړل انشاءالله کار سمیږي اوس دا راته وایه چې پیسې دې راوړي ته ونې که یا دا په هر یوه کې 4 پاکټه دي پوه شولې څو کېږي د دې
د دې خو نو تقریبا وده زما عزیز ماشین حساب یې وارې وکړمه دا تقریبا 2200 شوې 2200 کوښښ دی د بستا عمر کار در کومه چې ګرد بیداره سي داسې کمزورې ده هغه 2200 یو نیم سل اخستې ته 500 اضافه ولې غواړې ما ته وایي چې زما سلا وانه هغه ټیسټ ور دی نو مې دوا ګرد هغه پر لیکلې پوس بجه دا دوا چې هغه دوا ده ان شاء الله د دې خوا سم داستا سره روانه داستا سي کوښښ دی دا خدای ست وان ورکو او بیا چې ما دا وخانه رنگ د سورک نشي دا خاصه وینه ټول اصليات او خلکو ته وا خلک راسته وا ان شاء الله بل وخت بیا نازوم کمر نو ژوند دی را تر راځي ونه مرګ ژوند سبا ورسته والله دا واش وخري دا زوره ور دا وانه ان شاء الله خیر کرا ډاکټر صاحب بس دا ټول صاحبې رښتې دي دا چې وایي د وس ان شاء الله در بیداره کوي دا زما دا واجب وخري چې زه کله خو نسته په لمن کې به در کوم چې ځاته خاندار سره خیر کړ دا واسه پیسې به زه کوچنی ته په لاس ورکم دا خو پیسې دي پیسې به ماته وسره کوي ډاکټر صاحب اوس نه لرم ما خدای دې درځه خانه سره وزن دا وا د خانه مخته پیسې راکړه پروا نه کوي نو د خانه موږ په دې پیسې اخواته دي امسایه دي مرزه نه پرده سره استوم اوس دې هر وارث سره ورسره خیر سره الله کړه بلغنه وتر بلار سره دا وایي الله کړه یو څه پیسې دې راو